وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بقدرمنو مشایخ کرام و علماء کرام کو اجازه د هر څه نه مخکې د دغې جامعې فضلای کرامو ته د هغوی کورنیو ته اقرباو ته د دغې مدرسې شیخ صاحبانو استادانو منتظمینو محتویمینو ته د دې لوی ویاړ مبارکي وایم. الله تعالی دې علماء کرامو حفاظ کرامو ته عمل نصیب. بیا محترمو، نن د شوروي اشغالګرو د وتلو ورځ ده. د دې ورځې مبارکي هم تاسو ټولو ته وایم. الحمدلله په دې ورځ باندې افغانستان دیولوی خمار نه خور شو. افغانانو ازادي ترلاسه کړه، خپلواکي وګټله. په څو لسیزو کې افغانانو دوې امپراتورۍ ماتې کړې، یوه روسیه امپراتوري، بله د ناټو امریکا امپراتوري. تو